مولي سيبو ها ورقة بسم الله خبر ده بس مولي سيبو محترم بس ورقة ورقة دي ورقة خبر ده وكيري بس بلا غلي شيء ورقة دي ورقة ده ورقة خبر ده وكيري كنا خبر ده وكيرا مولي سيب دا خبر وکړه چې حدیث الله تعالی نه نازل کړي که زه قرآن کریم سو آیاتونه وایم چې حدیث الله تعالی نازل کړي دي ته به ومنې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکیرا وما انزل عليكم من الكتاب والحکمة والحکمت په الکتاب باندې عطب شوی دی عطب تقاضا چا کوي د مغایرت کې سورة البقره 231 نمبر آیاتو عطب تقاضا مغایرت کې دلته مراد حکمت نه د نبی علیہ السلام سنت مراد دي خابل آل عمران ورګه الله نازل کړی دی ګوره وما انزل عليكم من الكتاب والحکمة هغه چې الله په تاسو نازل کړي د کتاب او حکمت نه لکه څنګه چې کتاب الله نازل کړي حکمت هم نازل کړي دی نو د حکمت نه څه مراد دی حکمت فهم ته ویل کېږي د نبی علیہ السلام احادیث د قرآن کریم فهم دی لتبین للناس ما نزل الیهم بل ګوره وانزل الله عليك الكتاب والحکمة سورة النساء 113 نمبر آیات الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړی دی دلته موږ حکمت په کتاب باندې عطب کړی دی عطب تقاضا راچا کوي د مغایرت کوي مراد د کتاب نه قرآن دی او مراد حکمت د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دي دې سوای به وي چې د نبی علیہ السلام احادیث الله تعالی نازل کړي نه دي موږ ته چیلنج ورکړو د دنیا چې څومره منکرین حدیث ته ټول ته چیلنج دی پر مقام کې چې دلته مراد حکمت نسی شره ها بل دا مولي صاحب چې کم دی نو دا احادیث د نبی علیہ السلام د قرآن کریم تفسیر نه مني ورګه ما د قرآن کریم آیتونه لیکلي قرآن کریم کې الله فرمایلی دي ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم سورة هجر د مولي صاحب نه دا مطالبه مونږ کوو چې الله فرمایي مونږ تا ته درکړي سبعا من المثانی ها ته چې دا خبر ذکر کوي چې قرآن کریم د موږ دپاره کافي دی د سبعا من المثانی د دې نه څه مراد دی ترجمه وکړه ها ورګه بل سورة المطففین دې ته ګوره کلا بل ران علی قلوبهم ما کان یکسبون رین خو زنګ ته ویل کېږي ولې ستا زړه چې کم دی وسپنه چې زنګ کېږي د رین معنی چا ذکر کړې ده قرآن کریم ورګه انما ذلكم الشیطان الله فرمایي دا شیطان ذلك اسم اشاره ده اسم اشاره چاته کړی ده شیطان تعین وکړه بل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم كم خلق تراجم شيو تعین وکړه الیه يسد الكلمه الطيب الله ته کم کلمات خيجي سره ګنده کلمات الله ته خيجي ها بل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلا من بعد قوه انكاز سوره النحل ده التي مراد كم زنانه ده بل لسان الذي يلحدون اليه عجمي وهذا لسان عربي مبين كم سنه مراد ده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ده قول ثابت مراد كم هو هذا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ده قرية كم قرية مراد ده والذين في اموال حق معلوم هغه کسان چې هغوی په مالونو کې حق معلوم دی دا حق چا معلوم کړی دی قرآن کریم کې د هغې تعین شته دی دا تعین په حدیثو کې راغلی دی ښه ته چې په جنازه کې څلور تکبیرات وې نو دا په قرآن کریم کې د څلور تکبیرات چې کوم دی په کوم ځای کې راغلی دي ته چې مونځ کوې رکوع ته ښکته ځې سجدې ته ځې په خاص ټیمونو کې د مانځه چې کوم تفصیل دی دا په قرآن کریم کې په کوم ځای کې دی نو ګوره یو خبرې جواب دې رانه کړو ورسې خاندې مړی تا ته ګوره او باس ته دې ګوره مړی باسری ګوره د باس قابل ته نه جوابونه وکړه مخکې به نه دی قرآن ثابت کوو د دې احادیثو جواب د آیتونو جواب جواب کو ګوره الله رب العالمین فرمایي ګوره جواب کو الله فرمایي جواب کو ګوره جواب کو الله رب العالمین فرمایي ګوره د الله کتاب مې مخې ته پروت ما دا خبره وکړه دوه خبرې ما کړي ګوره مونږ وایو چې باس مخکې وړاندې لاړ شي زمونږ د شیخ عبدالله سلفي محترم صاحب سره به اکبر علي صاحب خبرې کوي خبره باندې ځان پوه کړي ریاض الله صاحب د شیخ عبدالله سلفي تاسو ورته مخکې څه وایي نور القابات هغه ماله نه راځي حفظه الله د هغه سره به زمونږ اکبر علي صاحب به د هغه سره خبرې کوي زه تا سره لګیا یم تم ټایم خرابوي او زم ټایم خرابوم ته ګړه رپېږې لګیا یو لاس هم رپېږي او دغه هم رپېږي او زم لاته لګیا یم او خولې هم لږ اوبه ولا ورکوي لږ شربت مربت پیوس کوي مېلمه راغلی دی دیر نه راغلی دی نو شیخ ریاض الله صاحب تاسو وایئ چې قرآن کې الله رب العالمین
حکمت لفظ راوړی دی د حکمت نه دی وایي چې الله نه وایي ګوره دی وایي چې د دې حکمت نه مراد د رسول الله سنت دي راواړو آل عمران آیات نمبر آل عمران کې آیات نمبر 48 کې رب العالمین فرمایي يعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل عیسی علیه السلام ته کتاب حکمت تورات انجیل اوس کتاب څه شی دی حکمت د رسول الله تاسو وایي چې د رسول الله سنت دي نو آیا عیسی علیه السلام د رسول الله د محمد رسول الله سنت هغه ورکړی شي ته وایې چې هلته مراد دا دی او دلته مراد دا دی ته مرادي خبره کې کینه غلطه خبره مه کوه کینه خپل کلیپ کې کینه نو الله فرمایي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ریب کتاب دا دی کم کتاب دی دا کتاب لا ریب کتاب دی بخاری ترمذی صحیح نسائی ابی داود وغیرہ دا یوم لا ریب نه دی دا قول رسول دی نه دا قول رسول نه دی الله فرمایي قول الله دا الله په کتاب باندې دی خلکو لا دغه نه ورځي دا الله په کتاب باندې او هغه انساني کتابونه د انسانانو کتابونو په باره کې الله فرمایي د انسانانو د کتاب ګوره اوس واورئ تاسو ته دا خبرې نه دي ښودلی شوي د انسانانو د کتابونو په باره کې الله فرمایي فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم الله وی هلاکت دی د دې دپاره د چا دپاره دغې مصنفینو دپاره چې دوی په خپل لاس باندې دا کتابونه لیکلي دي بیا څه وایي ثم یقولون هذا من عند الله دی دا وایي که نه چې دا د الله د طرف نه دي دا د الله وحی ده دا د الله رب العالمین دغه رسول وینا ده الله وایي فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون بل ځکه الله فرمایي وما هو من عند الله الله وایي دا زما د طرف نه نه دي الله وی ندی ته وی دی زه ستا خبره ومنم که د هغه خبره ومنم د چا خبر الله وی ومن اصدق من الله حدیثا د چا خبره رښتینو ده د چا خبره رښتینو ده اواز راکئ د الله خبره رښتینو ده الله اکبر وایا محترم الله اکبر بس نه دی دا ګوره تاسو ته یو ریکویسټ کوم درخواست در محترمه بس نه دی دا بس نه دی زه دا ټول ملګري چې کوم ناست دي دا څومره ملګري چې ناست دي دوی به د خبرې نه خبر تبرې د حافظ صاحب ګوره د محترمه شیخ عبدالله سلفی حفظه الله سره زما خبرې شوی شور ته ضرورت نشته موږ انشاءالله تاسو حق پسې راغلی موږ هم حق پسې راغلی نه ستاسو به ځان باندې جهنم پیرزو دی نه زموږ به ځان باندې جهنم پیرزو دی بیا ولې د الله کتاب مخې ته کو بیا ولې یو رسول حدیث مخکې کو چې بیا موږ یو بل سره دغه کو شور کو موږ شیخ صاحب محترم سره خبرې شوی زه شیخ صاحب محترم شاګرد یم هغه نه ما الحمدلله ډېر څه زده کړي خو بعضې خبرو کې زما اشکالاتو هغې ته ما رنګ وکړو چې شیخ صاحب تاسو په دې منبر باندې په خطبه کې وفرمایلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبر هم د ځان نه کوي یو کار هم د ځان نه کوي که د ځان یو کار وکړو وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى دا وحی چې دا هغه هو چې دا هغه خو مفرد دی خو په دې باندې هر سړی پوهېږي چې ان هو الا وحی یوحى اورېږه ضمیر صاحب ګور باس نه کوس ان هو الا وحی یوحى ان هو نو یو منټ خبره باس نه کوم زه باس نه کوم زه تاسو په خبره پوه کوم چې زمونږ دا ملګري تاسو ټول په خبره باندې پوه شئ نو داسې کار وشو صحیح شو دی چې محترم شیخ صاحب نه ما سوال وکړو په ټلیفون باندې خبره د دې نه شروع شوه تاسو لږ وخت کېږئ ملګري د دې نه شروع شوه چې محترم شیخ صاحب تاسو ویلې چې نبي علیه صلات وسلام یو کار هم د قرآن نه خلاف نه کوي نو ماته یو عاجزانه تپوس وکړو چې شیخ صاحب قرآن کریم کې د څلور بیبیانو اجازه راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ولې 9 کړي دي یا ولې 11 کړي دي آیا دا په ظاهره کې د قرآن کریم خلاف ښکاري که نه ښکاري ټک ته موبایل کټ کړو دوباره هم ورته کال وکړو ما ځان پوهه کولو دوباره هم ورته کال وکړو هغه راته ویل چېرې ستا اواز ډېر کټ کټ کېږي وټسپ ته راشه وټسپ ته چې رالم نو هغې محترم ما سره وټسپ شته دی چې لکه خبرې لږې تیز غوندې وکړې او بعضې کلمات یاد کړل ډایرکټ یې زما هغه خبره بل چا پسې ورته بله طرف فلاني شاګرد دی تاسو ته مونږ کافر وایو تاسو منکرین حدیث لکه زه د دې خبرو نه لا خبر هم نه وم ما د قرآن کریم د یو آیات تپوس وکړو چې آیا به مونږ باندې څوک اعتراض کوي نو د دې خبرې به مونږ څه جواب ورکوو
اور یو منټ دا غینه بعد بیا شیخ صاحب ما ته ویلي چې اوس پر حساب راشه زما جمعات خو لیدلې زما جمعات دی لیدل مختصر کوم زما جمعات دی لیدل مسجد دی لیدل اوس پر حساب راشه زه تاسو سره کینم بیا دا غینه بعد مونږه د وخت عینو کو شیخ صاحب چې بالکل زبا ناس ما سره کلیبونه شته زبا ناس ما زما په ځای کې وای زبا تاسو سره ناسم نه شیخ صاحب سره لو کیمرې مخې ته او نه هغه مونږ سره بحث ته تیار شو باقي دی ملګری ویل ته الله او ته رسول تاسو وای چې دا آیات مکی دی دا آیات مدني دی دا خبره دی مونږ ته د قران کریم په مکی صورت کې چې تاسو کوم ورته مکی وایي په مدني کې وایي که اطیع الرسول دا د الله رب العالمین خبره وي چې اطیع الرسول نه مراد بخاری دی ترمذی دی فلانه دی مسلم دی دا آیاتونه دي ماته په مکی صورتونو کې وخی ولې په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نو یا د غی اطاعت لازم نو دا آیاتونه ستاسو بنی چې تاسو ورته کوم مدني وایي دا ستاسو بنی باندې په مدني صورتونو کې دي آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چې ته دې سره باس مکه وته به شیخ سره باس بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې مسله دې سره چې د مولوی محترم امیر د خدای عربي ګریمروم نه دی وړي پویګم نه زکه خو د حدیثونو اعتراض کړي لري خبره ته وکړه ګوره وته درک ها صحیح شو ورګه صحیح ده ها صحیح ده تا چې اول کوم آیات پیش کړو د عیسی علی السلام مبارک نو ګوره الته یعلمو صيغه فعل مضارع الله ذکر کړی دا فعل مضارع هغه ته وایي چې هغه په حالي یا پراتلونکي زمانه باندې دال ګرځي خبره ته وکړه ما خبر ته وکړه کنه خبر ته وکړه عیسی علی السلام چې کله رب العالمین راولېږي عیسی علی السلام ته ورېګا عیسی علی السلام چې کله رب العالمین راولېږي نو عیسی علی السلام ته رب العالمین هم دا قران کریم خي او دا خبره ته وکړه کنه يعلمو صيغه فعل مضارع د علم يعلم تعلیم باب تفعیل له فعل مضارع پر راتلونکي زمانه باندې دال له ځکه خو تاسو د دین اسلام اختلیه چې تاسو نه پوهه مونږ وای راشي موږ سره سبقونه وای د صيغه میغه ځکه نه پوهه بشي عیسی علی السلام چې کله رب العالمین راولېږي نو عیسی علی السلام ته الله د قران کریم هم خي او د نبی علی السلام احادیث په ته هم خي تورات انجیل خو د مخکې ذکر دي خبر یا ورګه ته به خپل کوپر نورم راخاره کې خپل کوپر به نورم راخاره کې ها خپل ورګه ها یو خبر دا شو ورګه خبر دا وکړه دویمه ګوره دویمه خبره دا وکړه دویمه خبره خو دې دویمه ورګه دویمه مړی تاسو غلي کېنئ
اکبر علي صاحب تاسو خبرې مه کوئ ګوره تاسو خبره کول زموږ ملګري ټول خاموش شو ټول خاموش شو د دې خبرو شو تاسو شور کوئ قانون خدا نه دی کار آمنوا بالله ورسوله واتبعوه لعلكم تاسو چې کوم کس متکلم یې غیر خبره کوي نور دي خاموش دغه چې کوم متکلم دی به خبره کوي ها بسم الله الرحمن الرحیم اول جواب موږ ذکر کو چې صلی الله علیه وسلم الله دو سره ولي التيعلمو صغره په المزاري نو الله تعالی به ته د نبی علیہ السلام حدیث خای خا دویمه خبر تر ذکر کړل چې په مکی صورتونو کې اتباع نشته تو و نشته مکی صورتونو کې اتباع لپاره نشته ها مکی صورتونو کې اتباع نشته تا مخ ونه شي اتباع نشته ها ګوره سورته عرب ته ګوره خبر ته وکړه اگر تم خایو ګوره دا سوره ور خبر ته وکړه کنه سوره اتباع تا مخ کې سوي اتباع کې نشته خبر ته وکړه فعاملوا خبر ته ورګه تاویل لري ګوره تاسو امر سره ورګه خبر ته وکړه کنه خایو تا مخ کې وي تا ګوره تا مخ کې وی چې په مکی صورتونو کې اتباع نشته ګوره دا سورته عرب ته یو سل یو کم شپېته ګوره فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوا سشغدا واتبعوا سشغدا واتبعوا سشغدا هو كم باب ده تو د حدیث نه انکار ولې کې ها بل خبره دا ذکر کړل ها ورګه قیمت کو ورګه بل دا ذکر کړی ګورا ورګه دې مړي سی به ماته امي وای امي ګورا تا ما کې سی ویلو چې کتاب سی قرآن ته ویل کېږي او بیا دې سی ویل چې دا کسان د پر هلاکت چې کتاب خپل لاسون لیکي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم استاد د پر هلاکت چې قرآن کریم لیکي ناشنا خبر دا رد په ځان باندې کو ګورا آیات کې تحریم مکوا ورګه آیات کې تحریم مکوا ګورا ورګه تاوي چې کتاب ګورا ورګه خبر ته وکړه تاوي چې کتاب سی قرآن کریم ته ویل کېږي ورګه دا ګورا دا ستاره چې جهالت ته چې ګورا دا چې علماء دي تاسو بیانېږي تا دا خبر وکړه چې کتاب چې قرآن کریم ته ویل کېږي او بیا د هغه کسان د پر هلاکت ته چې کتاب په خپل لاس باندې لیکي نو ستاره پر هلاکت ته چې قرآن کریم په خپل لاس باندې لیکي او ګوره دا ایتونه د یهودو باره کې راغلي چې هغوی په تورات کې چې کوم تحریف کوو نسوارو په انجیل کې چې کوم تحریف کوو بل مړي سه محترم زما یو خبره واوره د قرآن کریم باره کې الله ذکر کړی دی ورګه د قرآن کریم باره کې رب العالمین ذکر کړی دی چې تاسو قرآن کریم اتباع وکړئ الله فرمایي هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه سورة انعام 155 نمبر آیات تا ته پته یو اطاعت ته بل اتباع په افعالو کې کېږي نو آیاتو د رب العالمین د افعالو اتباع کولی شي تو د رب العالمین زما خبر ته وکړه تو تاسو خبر ته وکړئ سورة انعام کې ګوره سورة انعام کې الله ذکر کړی دی هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه ستاسو ته پوس کوم اتباع څه ته ویل کېږي ورګه خبره کوم ورګه ته ګوره ورګه خبره ته وکړه کنه مولوی صاحب ته زما خبر ته وڅ غلی شي مال زما خبر ته وکړه د اتباع او اطاعت مې کې څه فرق دی ورګه خبره کوم وکړه ورګه د اتباع یا تاسو غلی کینې د الله منګان تاسو ما خبر ته تاسو پرې دی د اتباع او د اطاعت مې کې څه فرق دی تاسو ته پوس کوم د اتباع او اطاعت مې کې څه فرق دی ها زه د مانه فرق اطاعت په اقوالو کې اتباع په افعالو کې قران کریم الله نازل کړل دی نو ته د الله د افعالو اتباع کولای شي نه ورګه د قران کریم اتباع سره احادیث د نبی علیہ السلام منل د قران کریم تفسیر په فهم د حدیث باندې کول دا د قران کریم اتباع ده
کم خلک ورګه کم خلک زما خبر دغه کړه کم خلک چې د نبی علیه السلام احادیث نه مني نو هغه په دې آیات باندې عمل نشي کولی وجه سره خبر دغه کړه یو اتباع بل اطاعت دی اتباع چې کوم دی په افعالو کې اطاعت په اقوالو کې ته د الله د افعالو اتباع کولی شي نشي کولی نو چې د افعالو د الله د افعالو اتباع نشي کولی والله وایي زما د قرآن کریم اتباع وکړئ د دې مقصد دا دی چې نبی علیه السلام ته ما حدیث در لیږلي هغه حدیث تاسو ومنئ او د نبی علیه السلام اتباع کیږي نو لهذا د قرآن کریم اتباع شوه دو تاله چیلنج در کوم هر منکر حدیث ته چیلنج ورکوم چې ما دا کوم استدلال وکړ دې نه جواب وکړي مخکې دې نه پرېږدم دا جواب به خامخا کوي شابه بسم الله هلو کم یو دی لوډ سپیکر پکې دی ها مایک بند نه چرته بسم الله الرحمن الرحیم یو خو ګور الحمدلله زمونږ د اهل قرآن مونږ الحمدلله دا دعوه کړې ده چې مونږ د قرآن ولیو مونږ ته مخې ته قرآن پروت دی دا اهل الحدیث دي ولیکن دی پخپله هغه کتابونه چې دی ورته حدیث وای دی کې دومره جرأت نشته چې هغه کتابونه مخې ته ایښې وي ولې دی ته پته وه چې په هغې کتابونو کې داسې قسمه ګستاخانه داسې قسمه مواد پکې پراته دي چې د قرآن خلاف دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیاو خلاف دي د امهات المؤمنین خلاف دي او دارنګې د صحابو رضی الله تعالی عنهم اجمعین خلاف دي دي ځکه جرأت نشي کولی نن الحمدلله د الله رب العالمین بندگان ما ورته چې ما ته وګورې مولي برابر ته نه وې زه مولا نه یم زه عام د الله بنده یم او دارنګې یو کس دلته زمونږ یو ملګري یو خبر وکړه زه په هغې باندې خبره کوم چې دی محترم صاحب د شیخ صاحب محترم نوم خو ماله نه راځي کیمره ور واړوه دې شیخ صاحب محترم په هغه باندې ډایرکټ د کفر فتوا ولګوله هغه وویلې چې قرآن مونږ ته نازل شوی دی هغه دا ویلې چې قرآن ما ته یا مونږ ته نازل شوی دی هغه دا خبره وکړه ما ته یا مونږ ښه ټیک شو هغه دا ویلې چې قرآن په مونږ باندې نازل شوی دی دا خبره وکړه هغه دا خبره وکړه شیخ صاحب چې قرآن په مونږ باندې نازل شوی دا خبره وکړه ګوره دوه خبرې دي مولوي صاحب دوه خبرې دي ښه جواب کومه کېنه هغه دوه خبرې وکړي ګوره دوه خبرې ریاض الله صاحب دوه خبرې یا قرآن مونږ ته یا قرآن په مونږ باندې دوه خبرې دي دواړه په قرآن کې الله لیکلي خو تاسو ته پته نشته الله فرمایي د ټول نه مخکې سورة القصص راواړوه سورة القصص آیات نمبر 25 کې الله فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن عليك دکا خطاب ضمیر د چا لپاره دی آیا صرف رسول الله لپاره دی دا صرف پر رسول الله باندې فرض و دا قرآن عليك د قرآن هر یو مخاطب دی خو تاسو ته دا نه دی ویلی شوي دا قرآن په تاسو ټولو باندې څه شی دی فرض دی فرض عليك انډیویژول انفرادي طور باندې په ځانګړي توګه باندې دلته په اکبر علي صاحب باندې په عبدالاحد باندې په یوسف باندې امیر صاحب باندې په مفتاح الدین باندې په انډیویژول طور باندې په هر چا باندې څه شی دی فرض دی عليك بل ځکه الله فرمایي فرض عليك الكتاب اوس وره راځم هم تعالی راځم الله رب العالمین په البقره کې فرمایي الله رب العالمین والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اليك مخاطب خطاب بصيغه بل ځکه الله فرمایي په دې البقره کې الله فرمایي په دې بقره کې الله صبر وکړه ته خیمه صبر وکړه په دې کې الله تعالی فرمایي قل چاته ویل کېږي قل صيغه د شیشه د مولوي صاحب د جمع ده قل وایي ټول آمنا بالله بل ځکه الله وایي قولوا ها دواړه قل وایا او بیا وایي قولوا وایا دواړه کې الله وایي قل بل ځکه الله فرمایي وایا قل ها بل ځکه الله وایي ها سورة ګوره تاسو ویلو چې شور به نه کوئ تاسو ته ما ویلو چې شور به نه کوئ تاسو شروع کوم الله فرمایي 136 نمبر آیت کې الله فرمایي قولوا وره کینا خیر کینا قولوا الله فرمایي قولوا تاسو ټول وایي جمع صيغه ده د څه صيغه ده د جمع صيغه ده قولوا ټول وایي د څه صيغه ده د جمع صيغه ده خاندې ما د خندا خبرې مولوي صاحب د جمع صيغه ده قولوا ټول وایي خاندې بنا مولوي صاحب د جمع صيغه ده الله فرمایي قولوا آمنا بالله وما انزل الينا د څه صيغه ده واحد ده جمع ده جمع نو ټول مونږ ټولو ته نازل شوی دی مونږ ټولو ته وما انزل راغلی دی مولوي صاحب انزل الینا راغلی دی ته په دې چا پوه کړی نه ته په دې پوهېږې نه انزل الینا راغلی دی بل ځای کې الله فرمایي
قل آمنا بالله وما انزل علينا راغلی دی علينا راغلی دی انزل علينا راغلی دی قرآن انزل دی کنه قرآن انزل نه دی انکار تیو کچ نه دی ته انکار تا خو انکار کړو الله فرمایي تا انکار کو الله فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله الله فرمایي کستاسو چرتا پدې کې شک وي کستاسو پدې خبره کې شک وي چې دا قرآن د الله کتاب نه دی کستا پدې خبره کې شک وي چې دا قرآن د الله کتاب نه دی کچا دا سپی تاسو بیا را پرېښودو زیشان صاحب دا سپی وتړی ګورې دا سپی وتړه زیشان صاحب دا کسو ته بیا به موږ باس نه کړو دا سپی تاسو بیا را پرېښودو دا سپی نو الله فرمایي کم کس د قانون خلاف کار کوي هیڅ موږ ولاړ دی لپاره یو چې امن راشي په یو ځای کې او که ستاسو کومه چې د مناظرې طریقه وي په هغه طریقه باندې وچلېږئ که بهتره ده او که نه هغې د خلاف دی ټیک ده خیر زما خبره چې مناظرې کوم آداب دي د جومات مایک ورکا ابل جو تخته ګمنش کا سر تاسو خبره د دې وخت نه دي خبره سما وره چې کوم د مسجد آداب کوم چې د مناظرې تور طریقې هغه باندې علی مطابق زموږ ډیوټي دا په یو ځای کې امن راوستل چې امن نقص امن مطلب خرابېږي نه جنګ جګړه نه خبرې وکړو چې لانجه نه جوړوي بهتر او فرانسه جوړوي د خپل سینه راغواړم چې بس بیا سرکاري کار وکړو خبره خوشاله کوم چې مقصد د بارنه چې هغه مقصد واضح شي چې جګړه کسان دې پرېږدي مونږ ته څلور کسان راغلي څلور پنځه کسان دې پرېږدي نور دې وباسي ولې چې بار بار دلته مونږ عوام ګوري عوام ته مونږ څه میسج ورکوو زه مونږ لاس پیغون د ټاکې کامیاب عوام ته څه میسج د هر یو شي خپل آداب د هغه طریقې کار مطابق عوام ته مونږ څه میسج ورکوو چې عالم چې شي مونږ د جای سیمو عوام ته څه سبا درس درځي په طریقه پر ولې خوش اخلاقی باندې سره ټول وباسي کومه نظر کومه باندې مرګ ټول وباسي خو چاته نه یو خبرو تر غلیو دا څلور کسان نه وځي والا کمای ګرا وره چې چا بسره نازيږي هغه به زما تاسو ورسته کوم وشه ده لکه دغه ما کوی مې ما کوی لکه کوی مې ما کوی بس جګړه ما کوي لکه کینې بس کینې کنه را دما خبره وره کوم کسان چې مناسبه والے دي تاسو ته مخامخ کړي او کوم چې صاحب مهرباني وکړي ها صحیح ها دمار عمر خبره ومنه اول ستاسو په جهالت باندې ما ته خندار عزیز او ستاسو په جهالت باندې ما افسوس مرضی تاسو ولې ګمراه شوي تاسو وایي چې په مکی سورتونو کې اتباع نشته اطاعت نشته د سورته ورګه د سورې توها 90 نمبر آیاتو
وان ربکم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. رسول وی زمان امر خبره ومني. نو د رسول امر چې تمنې نو غاطیو رسول نه تاسو له حیا درځي، تاسو له شرم درځي، تاسو د الله بندگان په دې نه په قران کریم تاسو نه مطالعه کړي. بل تر خبرو کړه چې بخاری ولعذ بالله منګړت ته، مسلم منګړت ته، نه کله واشه. دا د نبی رسول الله حدیث مبارک دی. زه دا په چیلنج سره ټول منکرین حدیث ته وایم چې تاسو د نبی رسول الله حدیث نه منئ، تاسو په قران کریم باندې د سره عمل نشئ کولای. تا ته مخکې ما څو اعتراضونه پیش کړي دي چې قران کریم کې داسې آیتونه شته که تو سره حدیث نه منې، نو لهذا تو قران کریم باندې عمل نشئ کولای. تا ته ما یو ذکر کو یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. دلته د قول ثابت نه مراد ده، ما ته واخه قول ثابت دلته مراد سره. وضرب الله مثلا قريه، د قرینه کوم قريه مراد ده؟ بل ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصول فباذن الله. د الله اذن پکې چرته ورګه هغه چې تاسو پرې کوي د لینه کجورونه او یا تاسو پرې خو دي ولاړې، نو هغه د الله په اذن باندې دي. الله کله اذن کړو، کله اجازه کړل چې دا کجورو پرې کړه په خپل ځای باندې ولاړې پرې دی. دا په کوم ځای کې ذکر شوی دی؟ دا په حدیثو کې ذکر شوی دی. او دارنګه ما ته د سورۃ التحریم آیات پیش کو چې ګور نبی رسول بعد بیان ته خبره پټه وکړه ته وې چې قران کریم هم د حدیث نه بغیر موږ ته مفصل دی. زه ته چیلنجر کوم، ته هم چې نرشه ته ما تر دې آیات تفسیر ذکر کا چې دلته د نبی مراد کم پیغمبر دی او بعضی بیان سوق ته هغه د کوم خبره کړی دا. هر کله چې تو حدیث د نبی رسول الله نه منې، نو د قران کریم د آیات بغیر د بیان نه او بغیر تفسیر نه پاتې شو. او بل داره استاد حماقت او استاد جهالت داره چې ما ته مخکې دعوه پیش کړې ده او په دعوه کې ما ته ډیر شقونه خودي او ما ته ویل چې ما ته د هر شق مقابل لوړه چغې دیوالي په مکیسي صورتونو کې اتباع نشته، اطاعت نشته. ته پیش کو چغې دیوالي چې قران کریم بغیر د حدیث ته مو په عمل کول شو. ته ما بشمار آیاتونه پیش